نازیه اقبال چې د پښتو یو مشهور نوم دی، هغه به په ماشوموالی کې څه کارونه کول او په کومه طریقه باندې هغه د پښتو سندرو ته راغلی ده او هغه چا سره شاګردي کړې ده او آیا رښتیا ور سره چا داسې څه غلط کار کړی دی او کنه. په دې ویډیو کې د غټول حقیقت تاسو سره شریکوم ځکه چې د هغه په باره کې څه عجیبه غوندې خبرې په سوشل میډیا شیر کیږي، نو دا معلومات در سره شریکوم چې تاسو د دې هر څه خبر شئ. درنو دوستانو، نازیه اقبال چې د پښتونخوا په سوات سیمه کې سترګې غړولې دي، یعنی په سوات کې پیدا شوې ده او د هغې نه پس دوی پیښور ته په دې خیال باندې راغلل چې دلته سندرې زده کړي او یو لوی نوم وګټي چې پلار یې هم ورسره او دوی دواړه به په پیښور کې اوسېدل. د مختلفو استادانو نه نازیه اقبال زده کړې کولې چې په دې کې یو ماسټر علي حیدر هم و چې د ماسټر علي حیدر سره ډېره موده شاګردي کړې وه او د هغې نه پس یو وخت راغی چې ډېره زیاته مشهوره شوه او سندرې وچلېدلې، په ټي وي باندې به هم راتله او بیا څه وخت پس د هغې جاوید فضا سره واده وشو. د جاوید فضا او نازیه اقبال د واده نه پس څه موده وروسته د نازیه اقبال پلار په پیښور کې په ډېر بېدردۍ سره ووژل شو چې خلکو د هغې د پلار د مرګ په باره کې عجیبه خبرې کولې، خو هغه چې نن سبا امریکا کې ژوند تېروي او ډېره زیاته خوشحاله ده او هر وخت د خپل خاوند تعریف او صفت هم کوي. یو وخت کې د دوی دواړو په منځ کې د طلاق مسله هم راغلې وه چې هغه مسله هم بیا دوی په خپله حل کړه او ویل یې چې موږ پوښتنه کړې ده او دا طلاق زموږ نه دی شوی. نو قدرمنو دوستانو، د نازیه اقبال د ژوند په باره کې دا معلومات همدومره وو چې تاسو سره مو شریک کړل. که غواړئ چې تاسو نور هم له همدغسې معلوماتو خبر وساتل شئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.